د 14 کالو جینئ د واده په شپه رسوا شوه چې یو هلک سره د واده نه مخکې بدکاری کړې وه. په دې ویډیو کې تاسو د هغه ښځې خبرې او واقعه اوریدلی شئ چې خاوند یې پرې څنګه پوه شو او د واده شپه پرې غم شوه او آیا دغه خبرې حقیقت لرلو چې هغې بدکاری کړې ده او که نه. دا ویډیو خامخا تر اخره وګورئ، یو ډېر لوی سبق په دې واقعه کې پروت دی. د 18 کلن هلک او 14 کلنې جینئ واده وشو او د هلک پلار ځکه خپل زوی له زر واده کولو چې هغه بیمار او فکر یې کولو چې د خپل زوی د واده دغه خوشحالي په خپلو سترګو وینم. دوی چې یو ښه مالداره کورنۍ وه او د زوی لپاره یو ښه ښځه تلاش کوله چې داسې ښځه وي چې ښکلې هم وي او د دوی د کور ښایست جوړ شي. په مالي لحاظ یې د ځان نه لږو ټیټو خلکو کې خپل زوی له رشته وکړه ځکه چې جینئ ښکلې وه او د زوی هم خوښه شوه. څه موده پس یې واده را جوړ شو چې ښه په خوشحالۍ سره د واده ورځ تېره شوه. ماسخوتن هغه وخت را ورسېدو چې هلک فیصله وکړه چې نور ورشي او خپلې مېرمنې سره ملاو شي او د هغې دیدار وکړي. کله چې هلک خپلې کوټې ته ننوتو سلام یې وکړو. د واده د شپې مراسم ترسره شول او بیا یې غوښتل چې د کوروالي اړیکه ونیسي. چې کله دوی د کوروالي اړیکه نیوله نو په دغه دوران کې هلک محسوسه کړه چې د جینئ نه خو وینه لاړه نه شوه. هلک ډېر زیات غوسه شو، خپلې ښځې ته یې څپېړه ورکړه او بې کنټروله شو. ښځه یې چې که مومره وه هېڅ نه پوهېده چې څه شوي او زه څه وکړم. هلک ورته وویل چې تا مخکې بل چا سره بدکاري کړې ده. جینئ ورته وویل چې څنګه بدکاري، ما داسې هېڅ نه دي کړي. خو بیا هم هلک باور نه کولو او جینئ ته یې په هغه شپه طلاق ورکو. د جینئ مور پلار هم د شپې خبر شول او ځان یې سحر وختي راورسولو بغیر د څه خبرو او شر شور نه یې خپله لور ځان سره بوتله او زر لعنتونه یې په دغه هلک باندې وویل. د جینئ ګواهي د کلي خلکو ورکړه چې ډېره پاکه جینئ ده. تر اوسه موږ لیدلې هم نه وه چې په دې کور کې جینئ شته او که نه. دومره په حیا عزت را لویه شوې جینئ. خو دغه هلک چې د مالداره پلار یو لوفر زوی و نو دغسې بېغیرته کار یې وکړو. جینئ د هغې نه پس په یو ډېر ښه انسان باندې واده شوه چې دینداره هم او ژوند یې ډېر په خوشحالۍ تېرېدو. قدرمنو، د دې واقعې شریکولو مقصد مې همدا و چې هېڅکله هم دومره زر فیصله مه کوئ. د دې بکارت پردې له وجې که زرګونه کورونه وران شوي دي نو دا هېڅکله هم د بدکارۍ د وجې نه وي. د نورو ډېرو مسلو د وجې دا پرده هم ختمېدلی شي چې موږ پرې مخکې هم ویډیوګانې جوړې کړي دي. دا واقعي یو ډېره عبرتناکه واقعه وه. غوښتل مې چې د عبرت په شکل یې تاسو سره شریکه کړم. که ستاسو خوښه شوې وي نو ضروري لایک کړئ. زموږ چینل خان کلیک هم سبسکرایب کړئ چې په راتلونکي کې زموږ ویډیوګانې تاسو ته په وخت در ورسي. تر بیا مو په لوی الله سپارم.